د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان نه یو ورځ مخکې د شعبان میاشت ورته وي د اوسنۍ د دې په اخري ورځ صحابه کرامو ته یو اوږد تقریر کړی دی، یو اوږد حدیث دی. نو زه هم تاسو ته هغه حدیث اورم. زه چونکې بیمار یم ډېرې خبرې هم نشم کولی، خو دا یو اوږد حدیث دی. دا هغه حدیث ترجمه درته کوم او په هغه حدیث هم پوهیم کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب قدر په اخري ورځ باندې د روژې نه یو ورځ مخکې خپلو صحابو ته فرمایلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه. هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. وی د دواړو جهانو مبارک سردار د شب قدر په اخیری ورځ مونږ ته یو تقریر کړی دی. صحابه را جمع کړل او په مدینه منوره کې په مسجد نبوي مبارک کې ورته وفرمایل، فقال یا ایها الناس، دیو فرمایل چې ای خلکه قد اظلکم شهر عظیم، وی تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده، رانږدې ده. هغه میاشت عظیم لویه میاشت ده. دا لویوالی د ورځو په اعتبار نه دی چې ورځې یې اوږدې دي او یا ورځې زیاتې دي. دا لویي یې د ثواب او د نیکو د عبادت په بنا ده چې په دې کې عبادت ډېر لوی قیمت لري او د عبادت ثوابونه ډېر زیات ملاویږي او دا عظمت په اعتبار د الله د رحمتونو او د مغفرتونو دی چې پروردګار په دې میاشت کې خپل عظیم رحمتونه او خپل عظیم برکتونه نازلوي. مبارکون او دا د برکت میاشت ده. برکت دې ته وایي چې شی لږي او فایدې ډېرې. نو په دې میاشت کې که عبادت لږ هم دی د الله په نزد ثواب ډېر زیات. بیا فرمایي چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. وی دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه هغه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. لیلة القدر چې ورته وایي، لیلة القدر دا یو قیمتي شپه ده او یو بهتره شپه ده او د هغې د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. علماء کرام لیکي چې ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل دي. تورات، زبور، انجیل د ابراهیم علیه السلام باندې چې کومې صحیفې نازلې دي یا په آدم علیه السلام او یا په نورو پیغمبرانو دا په دې میاشت کې نازلې دي. او قرآن شریف د لوح محفوظ نه د ړومبي اسمان کې چې کومه کوټه ده بیت العزت غون مجموعه دا په دې میاشت کې نازل ده. الله تعالی چې قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې مون قرآن شریف د قدر په شپه لیلة القدر کې نازل کړی دی. او یا بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، مونږ د برکت په شپه کې قرآن شریف نازل کړی دی. او بل آیات کې راځي شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، چې د رمضان په میاشت کې قرآن شریف نازل شوی دی. نو هغه د لوح محفوظ نه د ړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت دقه نازلېدل او نزول ته مراد دی. نو داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده خیر من الف شهر، چې دا د زرو میاشتو د عبادت نه په دې کې عبادت زیات قیمت او ثواب لري. بیا فرمایي رسول الله مبارک شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا داسې میاشت ده چې د دې روژې الله په مسلمان فرض کړي. روژې به خامخا نیسي، فرض دی. لکه یو سړي باندې مونځ فرض دی او دی نه کوي او دی فاسق شي، لویه ګناه وشي. دارنګې په دې میاشت کې چې کومې روژې دي هغه الله په مسلمان فرض کړي دي، خامخا به نیسي. زمونږ بعضې خلک ډېره کوتاهي کوي. ګوره د انسان دا وجود دا صحت دې لري چې سړی په الله رضا کړي او دې پکې عبادت وکړي.
نو بعضې سړی لږ غوندې بیمارې او روجې نه نیسي، یاره ماله بیمارې زیاتېږي، روجې به نیسئ. بعضې خلک بچي یې بالغان او روجې پې نه نیسي، بچې خیر دی ناجوړه به شي او بیمار به شي، په دې کې به بچوړه مه خوږوئ. قسم د صحابه کرامو به په خپلو ماشومانو نفلي روجې نیولې، د عاشورې روجې نفلي روجې دا به یې نیولې، او دونه ماشومان به چې هغوی به طاقت نه شو لرلی نو په ژړا به شو، چې دا ډوډۍ وخت به شو ماشومان به په ژړا شو. نو صحابه فرمایي موږ به د خپلو بچو ته د لوبو سامان کېښود چې په دې مشغول کو د ژړا نه فکر یې بل طرف ته شي، د دې لوږې او د تندې نه. نو د لوبو په سامان به مشغول کړه، هغه لوږه تنده به ته هېره شوه، بیا به په ژړا شو، نو بیا به مو ته دا سامانونه کېښودل، دا خواري به مو سره کوله، د ماښامه پورې به مو په هغه روجه سرته رسوله. دا روجې په قدر و قیمت پوهېدل، موږ د روجې په قدر و قیمت نه پوهېږو، د کوم شي په قیمت چې سړی پوهېږي د هغې پوره خیال او لحاظ ساتي. نو صحابه د روجو په قدر و قیمت پوهېدل، بچو سره به یې دا خوارۍ کولې، حالانکې په هغه ماشومان چې لوبې کوي په لوبو پوهېږي، داسې ماشومان روجه به یې پې سرته رسوله. نو ماشومان په هغې خو روجه فرض نه ده چې نابالغ خو د مخکې نه به یې بلدی. نو چې کم ماشوم نوي شي مې منې کوئ، په دې نه مري. حضور پاک فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7، وی بچي چې د 7 کالو وي نو مونځ به په مونځ یې شروع کړي، او وضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې د 10 کالو شي نو بیا که مونځ نه کوي وهئ. نو د 10 کالو ماشوم باندې خو مونځ فرض نه دی، او بیا هم نبي علیه السلام فرمایي که مونځ نه کوي وهئ. دا ولې؟ د دې حکمت دا دی چې د مخکې نه د مونځ سره دې عادت ونیسي او دې عادي شي، او ثواب یې کېږي که نه چې کله لوی شو او بالغ شو نو الله به دا ټول اجرونه ثوابونه دله په تله کې کېږي او الله به پې اجر ورکوي. دقه رنګې که نابالغه ماشومان یې روجې نیسي